السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو افغانانو، دا زما ویډیو د هر یو افغان غوږ ته ورسوئ. ګرانو هیوادوالو، تاسو ته یو خبره کوم چې نه خو بل پیغمبر راځي او نه بل وحی راځي چې تاسو ته حقیقتونه ووایي. همدغه سوشل میډیا د همدغه ځوانان دي چې تاسو ته روزانه لګي دي او تاسو ته خبرې کوي. خو په دغه سوشل میډیا کې ګوره ډېر منافقین اوس ناست دي چې د دین په نوم د اسلام په نوم باندې تاسې غلط کړي. غلطیږو به نه، د دې وطن په سر به سودا نه کوو، د دې بیرغ په سر به سودا نه کوو. افغانانو ګورئ، افغانانو د 1915 نه تر اوسه پورې بعضې اشخاص د عام خلک نه ښیم، د آیسای ایجنټان، د کې جی بي ایجنټان، د سی آی ای ایجنټان دا کوشش کوي چې دغه بیرغ د منځه ویسي او افغانستان خاوره خرڅه کړي. خو ګرانو افغانانو چې تر څو پورې یو افغان ژوند دی، انشاءالله دا بیرغ به په دې ارګ باندې د ورځ تر قیامته پورې ولاړ وي. انشاءالله دې ډېر کوشش وکړي چې خپل بیرغونه هلته راوړي، دا پردي بیرغونه، د آیسای ایجنټان، د سی آی ای ایجنټان، د کې جی پي ایجنټان کوشش کوي چې خپل بیرغونه افغانستان ته راوړي. خو دا ارمان به ګور ته ویسي. زه تاسو ته یو ویډیو ښیم افغانانو، بیا تاسو سره خبرې. वक्त साहब ने अफगानिस्तान के साथ के रवाबित किस तरह का रिलेशन होना चाहिए सर? देखिए अली, वेरी वेरी फेयर, वेरी स्ट्रेट. हमें काबुल में रिजीम चेंज की जरूरत है. वो सलूक जो हमने 80s में नजीबुल्ला की रिजीम के साथ किया था, काबुल हुकूमत से हम जंग करते रहे, अल्टीमेटली हमने उसका तख्ता उलट दिया और अफगान मुजाहिदीन को हम लाकर काबुल पे हमने बिठा दिया. दैट हैज टू बी डन नाउ. दूसरा पॉइंट कि हम अमेरिका की सदारती उम्मीदवार और साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन भी एतराफ कर चुकी हैं, तालिबान को अमेरिका ने पैदा किया. President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment. American policy, we put the Taliban there. We gave the money to the Pakistanis. You're breaking news here, Congressman. I don't think it's ever been reported before in the United States. We funded the Taliban through the Pakistanis, and all that money, we could have cut off that money and stopped what was going on. We knew what was going on there. All we wanted was a stable, quiet Afghan. نو ګران افغانانو، تاسو دا ویډیو وکړه. په دې ویډیو کې هیلری کلینټن د امریکای وزیر خارجه ده. دا د عام سړي خبره نه ده. هغه په دې ویډیو کې ښکاره وایي چې موږ مجاهدین راوسته، موږ وابیان دلته راوسته، وابیانو نه د عربو ملکونو نه دا مجاهدین خوده. دا مطلب دی. او موږ پیسې ورکړې، موږ مجاهدین جوړ کړو. او په دې بل ویډیو کې تاسو وګورئ چې د امریکای د سنا مجلس یو غړی وایي چې موږ طالبان راوسته، موږ پیسې ورکړې، او اوس هم پیسې دی ورکوي. او دا بل زاهد په نوم باندې چې دی د پاکستان د آیسای استخباراتو یو غړی چې دی چې همیشه د افغانستان په خلاف غږیږي، او چې مجاهدین موږ د ډاکټر نجیب حکومت ختم کو، موږ بل حکومت راوستو، اوس غواړو چې د اشرف غني صاحب حکومت ختم کو او بیا د آیسای حکومت په افغانستان کې راولو. نو ګران افغانانو، تاسې د حمید ګل خبرې واورئ. حمید ګل وایي چې د روسانو ته موږ آیسای شکست ورکړی، مجاهدین نه ښیي، او موږ آیسای به امریکایانو ته شکست ورکړی. د حمید ګل ویډیوګانې تاسې وګورئ. نو ګران افغانانو، موږ د عامو مجاهدینو خبرې نه کوو، هغې ته موږ احترام لرو. چا چې د 1908 نه تر 1988 پورې 8 کاله د روسانو جهاد د خلاف جهاد کړی دی، هغې ته موږ احترام لرو. هغه حقیقت کې جهاد و، د هغې نه مخکې جهاد او نه وروسته جهاد و. او همداسې زموږ د طالبانو ته چې کوم عام طالبان دي، اقربانان په دې ګیم باندې نه دي خبر، کوم سره ظلمونه شوي، بمباریانې پې شوي، وحشت ورسره شوي، امریکایانو پې بمباریانې کړي، د هغې جهاد ته موږ احترام لرو. او هغه جهاد چې کله د امریکایانو سره روزنامه وشوه په 29 د فروری، هغه ختم شو، هغه جهاد هم نور ختم شو، او نور وروجنه د هغې نه وروسته، هغې ته موږ احترام لرو. خو د دې کوم لیډرشپ چې دی، دا ټول د آیسای، د سی آی ای او د کې جی بي سره کار کوي. ګران افغانانو، دې موږ ته اسلام ډېر نیغ کوي، موږ د اسلام نه قربان کړي، موږ مسلمانان یم افغانان. ولې د داود خان حکومت کفري حکومت و، ولې د ظاهرشاه حکومت کفري و، یا د غازي امان الله خان حکومت کفري و چې دې موږ ته اسلام نیغ کوي. اصل کې په اسلام باندې دې یقین نه ساتي، اصل کې په قرآن باندې دې یقین نه ساتي. که دې په قرآن باندې یقین ساتلی، نو په 92 کې لاړې دې مکې کې، په مکه کې قسم وخوړو، او لاړه د قسم نه وروسته قسم مات کړو، او په زرهاو په لکاو کابلیان شهیدان کړو، او افغانستان یې در په در کړو.
نو افغانانو په سوشل میډیا کې راته ناستې ډېر د اسلام خبرې دي کوي اصل کې په اسلام باندې دي نه کوي دوی ټول وحشتونه کوي د جهاد په نوم یو وحشت شروع کړی زه په عامو طالبانو غږ کوم زه په عامو طالبانو ورونو غږ کوم چې خپلې خویندې میندې نور مه ګوروئ مه کونډوئ خپل ماشومان مه یتیمان جوړوئ قسم درته خورم چې دا لیډران به ستاسې مزې کوي او ستاسې د یتیمانو ولاکې څوک پوښتنه وکړي ولاکې ستا د کونډې څوک پوښتنه وکړي څنګه مجاهدین چې ونه کړه پوښتنه دغه شان دې ستا داسې مشران هم نه کوي زه په خپله ملي اردو والا باندې دغه کوم چې په طالبانو ورونو نور ډز مه کوئ خپل دفاعي حالات کې اوسېږئ خو ډز پرې مه کوئ ځکه دا زموږ وروڼه دي افغانان دي مسلمانان دي غولول شوي دي او همداسې د طالبانو ورونو ته وایم چې نور د خدای په خاطر وانې د دغه دسیسو مخ کار کېږئ تاسې ته معلومات نشته دی تاسې په یو فکر یا سوچ باندې دغلته جنګئ اصل کې ګیم چې دی دا ټول د سی ای او د آی اس آی په لاس کې دی وژل کېږي پکې افغان وژل کېږي پکې مسلمان نو دغه شي ته هم ډېر فکر وي د دې بیرغ باندې به سودا نه کوو افغانانو دا بیرغ به انشاءالله تر ورځ قیامته پورې په دې ارګ باندې ولاړي چې موږ یو افغان ژوندی او خپل سر به ورکوو خو دا بیرغ او دا نظام به نه ورکوم زار شم د دې بیرغ نه قربان شم د دې بیرغ نه زنده باد افغانستان الله تعالی هم آباد لره ځوانانو ویښ شئ د پردیو دسیسو ښکار نه شئ دغه په سوشل میډیا کې تاسې غولئ د اسلام په نوم اصل کې په اسلام باندې دین دي دې وحشت کوي دې بېګناه افغانان وژني دې تبعي راوستې ده په افغانستان کې موږ او تاسې باید چې متحد اوسو خپل ځوانانو باندې کار وکړو زنده باد افغانستان د ویډیو مخکې